دې ځای ته مې له ډېره وخته اراده وله، بالاخره د هغه دی راغلمه، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې په راتلونکي کې به دا یو ډېر ښایسته پارک ده، څونه ښایسته تک شین سوی دی، تورې ډبرې او ښایسته تک شنه واښه پکې راشنه سوي دي. او دا خو نو د دې ځای دا مشهوروالی په دغه ځای کې دی. I love کندهار. اصلا ټوله ښایست دې غره ورکړی دی دې ځای ته. داسې کورنۍ مرغ پلو ورته وایاست، څه ورته وایاست، هغه دی. ژبه ماته کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې ځای سباله د خدای په امان. دغه بیا د ذکرا ډېر خوښ دی، دا جلبۍ. او ذکرا سلامونه، ستړي مه سئ، بیا مو هم روژه په خیر. نو نن فکر کوم 14مه روژه ده، نو د دې ځای ته مې له ډېره وخته اراده وله، نو ما ویل نن به ځم سبا به ځم، نو نصیب مې نه و سوی. بالاخره د هغه دی راغلمه، او په داسې شپو کې راغلمه چې شاوخوا ډېر ښایسته د پسرلي یو رنګ خپور سوی دی. نو هم روژه ده هم روژه مات دی. نو په تاسو به یې ووینم، موږ غواړو چې نن دلته د 14 روژه مات وکړو. نو تاسو به هم دا ساحه ووینو. دا داسې دی چې اوس فعلا خو فعاله نه دی، خو بیا هم داسې ویل کېږي چې په راتلونکي کې به دا یو ډېر ښایسته پارک د عینو مینه کې شخصي پارک دی. وینئ I love کندهار لیکلی دی. نو اکثره خلک به دلته عکسونه اخیستله. اراده مې وه چې راسم، نو راغلی نه وم، نو اوس مې دا دی نصیب وسو. نو دلته له خیره سره روژه مات کوو. داسې ورته وګورئ دغه غره ته څونه ښایسته تک شین سوی دی، تورې ډبرې او ښایسته تک شنه واښه پکې راشنه سوي دي. او دې خوا ته هم نو د لمر لوېدو حالت دی، د عینو مینې منظره ده. داسې ورته وګورئ. دې خوا ته خو نو دغه لمر پټ کړی دی، دې غره خوا خوا ته لا لمر سته. نو چیرې کښېنو د خیره سره؟ نو موږ هر څه راوړي دي له خیره سره. غواړو چې دلته روژه مات وکړو، چې روژه مات مو وکړئ، که هوا نه وه برابره، یخ خو نشته خو باد دی، نو هوا ډېره ښایسته ده. نو که د روژه ماته بعد بیا د دې ځایه تلو، بیا به ولاړ شو، ځکه دلته نو تاریکه کېږي، بیا برق شی نشته. لمر وینئ چې تقریبا د هغه دی په لوېدو دی. نو دا غر ډېر ښایسته معلومېدی، اوس یو څه تاریکه سوله. وینې تک شین دی. او دا خو نو د دې ځای دا مشهوروالی په دغه ځای کې دی. I love کندهار. غواړم چې دغسې ورسم د اوبو موبو ته. دې خوا ته داسې دا طبیعي غر دی. وینې نو دا داسې ګوره په نیچرل غره کې دغه ځای دا منظره داسې جوړه کړې ده، او دا داسې عوض دی ورسره. وینې او یو عوض فکر کوم لوړ دی، هغه راتویېږي په دې لاندې کې. اوس دا یو څه داسې دی چې فکر کوم خلک ډېر نه ورته راځي، نو دی هم یو څه سره خیرن سوی دی دا حوض ماوس. نو اصلا ټوله ښایست دې غره ورکړی دی دې ځای ته. نو دا چې دا غر هم دغه شان میانې ایښي دي، دا بوټي موټي چې دا هم سره غټ سي او دا هم غټ سي. وینې نو بیا به دا ساحه ډېره ښایسته معلومه سي. دا هغسې ورته وګورئ په دا احاطه کې ټولو کې داسې دا بوټي ایښي دي. چې روژه مات نه پوهېږم باد دی یو څه، زموږ خو هدف هلته و، پر دغه ځای باندې به موږ ول کښېنو. نو اوس یو څه باد دی، نو نه پوهېږم څنګه یې کوو روژه مات. او دلته چې لاندې کښېنو نو باد به راسه پټ سي، نو روژه مات به وکړو. د روژه ماته بعد به بیا ځکه دلته تاریکه کېږي نو شی نشته، بیا به لاندې تاسو. نو هر وخت چې دا ورسېږي د خیره سره سم پغمان ځینې جوړېږي، خالي واوره به نه وي نو نور به پغمان وي. دا هغلته وینئ داسې یو
د کلا په رقم یو شی ورته جوړ کړی دی دغه شی ایسي اصلا وینې نو دغه ځای ته راوختلو دا لوړ حوض دی دلته دا حوض ورته جوړ کړی دی دې والا ډېر ښه خوند کړی دی داسې ډېر پخوانی شوقی دا کلا دا غرو څونه ښایست ورکړی دی دې ځای ته دا ټوله نقشه یې ورچولې ده مکمله چې هر وخت دا شان دا بوټي شنه شي نو بیا به نور فعالیت پکښې کوي دغه ځای ماته ډېر خوند راکوي ښایسته معلومیږي څونه وخت پاته دی ته ساعت وګوره 6 بجې دي 7 بالا پر 2 باندې اذان کېږي نو پر 18 بالا شاوخوا باندې اذان کېږي 10 دقیقې پاته دي نو موږ به شیان اماده کوو دا غر مې ډېر خوښ شو نو چې یو څه سړی وختي راسي او یو څه ډېر ملګري نو بیا ښه خوند کوي نو هلته یو څه باد دی غواړم چې دا موټر ورته ودروم چې دا د باد مخه بنده شي اوس یې ونه غورځوم تر دا پاڼه ګورو چې څه شي دي یو خو داسې دی چې نن سبا نو نه پوهېږم چې اول شپو کې لا یو څه ښه خوراک مراک کېدی اوس بیخي خوراک کم شوی دی نو چې دا ناوختي شي سړي څه درک ورک شي ښه بل دا روژه مات عموما داسې دغه لري یو څه تاثیرات لري کار د تلوارې شو ښه راوړه بریاني ده بریاني هم نه ده اصلا ده داسې کورنی مرغ پلو ورته وایاست څه ورته وایاست هغه دی یا نه به یې شروع بسم الله الرحمن الرحیم سکه سکه شروع دي اذان کوي داسې لږ لږ مې واچوله چې بیا خورو بیا زموږ دا هغه ده زما بیا داسې دغه کورنۍ ما بریاني هم دونه نه ده خوښه لکه څونه چې د خلکو خوښه ده زما داسې کورنۍ پلو خوښ دی که هغه ده ساده یي که د چرګ والا یي ځانونه خو ونه شو بسم الله الرحمن الرحیم ونیسه روژه وذکره څو دانې دې ونیولې دا روژه به ماته کړو بسم الله الرحمن الرحیم د دې اولې ګولې خوند په هېڅ کې نه دا د ذکره دا د زویا او دا هم د زویا د بابا څنګه او دا د ذکرا باچاغه دا د ذکرا باچاغه صحیح شو نو زه به مازې یو ګوله وکړم بالا به کوم راشي د خیره سره ډوډۍ به شروع کړو بسم الله الرحمن الرحیم ډېر خوندور پلو ده راځه بالا نو حقیقت هم داسې ده چې یوازې وریجې زما خوښې دي
په روژه مات باندې. نو موږ به دا ډوډۍ وخورو، هغه بعد بیا فیصله وکړو چې څه کوو، چیرې ځو. خو بیخي ډېر در باندې ولې د دې نیسي چې ډېر مو کمه. روژه مات مې وکړ، لمونځ مې هم وکړ، نو راغلمه یو ګړی په موټر کې کښېنستلم. د چونګښو که د څه شي هغه اوازونه هم شروع سو، نه دی؟ نو موټر مې دلته ودروه، یا خوا ته مې روژه مات وکړ. ما ولیدل چې دا باد هم یو څه راسه وګرځي. نو دلته یو څه داسې ده چې تاریک هم ده او باد هم دی. نو ولاړ به سو، زه هم چای به بل ځای وچښو. ایشان میان ټولې یا دا راته پاته وو، لکه په صحرا کې چې یم د چونګښو غږونه هم دي، وینې؟ نو نه پوهېږم چې ته یې غږ اورئ د دې چونګښو که یا ټول یې کوي بالا سره. نو نور نه بالا نه غر معلومېږي، نه دا د کندهار لوګو معلومېږي. نو ولاړ به سو. بسم الله، شیمې خو منې پاتې سوې وه. د دې ځای څه بالا د خدای په امان ترموز هغه دی پروت دی. نږدې و چې بس ترموز راسه پاته شي، خو ونه لیدی. بیا به نو په پیشلمي پسې راتلی په دې ترموز پسې. اوه د چای په تمه به یو ځای راکښته سوي وای، هغه به ترموز دلته پاته وای. نو چې هر وخت دا ځای ټول مکمل شي بیا به ډېر خوند وکړي. تاریکه سوله بیخي. خیر یو ورځ دا د تورې شپې ولاګ هم را سره ګورئ. تر دغه دروازې پورې بس سړک جوړ دی. بس نو بیرته مایان په وارې ته راورسېدلو. دغه چیش دربار ده دلته، دا د یارانو دربار ته نه راغلم تر پایه پورې. زه وایم چې موږ پلان ورته برابروو، دی بیا بند کړي بیرته. دغه د NFC خو ولاړ به سو. زه وایم اول یې عینو مې نیو شاوخوا ته. دلته ډېر باد دی، هلته لا یو څه تعمیرات ډېر دي، باد یو څه کم دی. راغلو نو دلته ودرېدو، دلته به یو ځای کښېنو، یو ګیلاس چای به وچښو. دلته یو څه رڼا ده، دلته لا بیا هم وینې رڼا ده. سړک غاړه ده، برق شته. دلته به کښېنو، صحیح دی. یو څه هوا یخه ده، زه به دا جامپر واغوندم. رڼا خو نو نسته دې خوا ته، خو خیر بیا هم تر تاریکې ښه ده. څه ارامي هم ده دلته. دغه بیا د ذکرا ډېر خوښ دی، دا جلبۍ. او ذکرا دی دې وخندله. خلک بالا روژه ماتونه وکړل، سره راووتل. موټرانو بیروبار زیات شو. نو بس چای مای مو وچښلې. فکر کوم 8 بجې شاوخوا دي، نو بالا ځو له خیره سره کور ته. نو بس موږ به ولاړ شو له خیره سره کور ته. نو بیا خبرې کوو. تر بیا ښه وخت. الله په امان.